السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرف څخه تاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، زیاتره ملګري پوښتنه کوي، زیاتره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې موږ چې اختر لپاره کوم تصویران ډیزاین کوو، کوم تصویران جوړو، تا طریقه ښودلې وه تصویران موږ ډاونلوډ کړه. خو پکسل لیب اپلیکیشن موږ له کوم ځای څخه ډاونلوډ کړو او کوم پکسل لیب کې دغه تصویران موږ جوړ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نو زیاتره ملګرو همدا پوښتنه کړې. انشاءالله په نن ویډیو کې به تاسو ته د پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه درښیم او په پکسل لیب اپلیکیشن کې به د اختر دپاره کوم انځور چې موږ جوړو هغې ایډیټ او د هغې د جوړولو طریقه به انشاءالله درښیم. نو دوستانو، کله چې تاسې پلی سټور ته راشئ، خو د هر څه نه مخکې په خورا دم خو هیله در څخه لرم که چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. په پای کوم بیل نشان چې روز په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زموږ هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. نو دوستانو، تاسې چې کله پلی سټور ته راشئ، دلته چې دی یو انګلیسي پکسل لیب اپلیکیشن دی. څه دی؟ انګلیسي پکسل لیب اپلیکیشن دی. پکسل انګلیسي پکسل لیب دی. څه شو؟ انګلیسي پکسل لیب اپلیکیشن دی. نو دا چې تاسې ډاونلوډ کړئ دا هم هماغسې د پښتو پکسل لیب په شان د کار کا، او بل دی موږ تاسې سره د پښتو پکسل لیب. د دې پکسل لیب د پښتو پکسل لیب اپلیکیشن لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي. دغه اپلیکیشن د پښتو پکسل لیب اپلیکیشن تاسو له ډسکرپشن څخه چې دی ډاونلوډ کولی شئ. چې کله تاسې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انګلیسي وي، دواړه یو ډول دي، خو صرف په پښتو کې پښتو لیکل شوي ده او په انګلیسي کې حروف ټول په انګلیسي دي. څه شو؟ د پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. پلی سټور کې ما طریقه در وښودله او ډسکرپشن کې کوم لینک ما برېښه دی تاسې ته، د هغې له لارې تاسې د پښتو پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. دغه پکسل لیب به تاسې سمپلي راخلاص کړئ. چې کله پکسل لیب اپلیکیشن راخلاص کړو، دلته به تاسې ته د پکسل لیب اپلیکیشن دغسې ذریعې راوړي. نو دې څخه دا خط دی، دا به تاسې د دې څخه ډیلیټ کړئ. چې کله هم ډیلیټ کړئ، دلته به فرام ګیلري ته راشئ او دلته به د ګیلرۍ څخه تاسې هغه تصویران راواخلئ چې په تېره ویډیو کې ما تاسې ته طریقه ښودلې وه. نو ګورئ دوستانو، په تېره ویډیو کې ما تاسې ته دغه طریقه ښودلې چې دغه تصویران موږ تاسې له کوم ځای څخه ډاونلوډ کولی شو. نو دغه تصویران به تاسې راواخلئ. چې کله دغه تصویر تاسې راواخلئ، ګوره دلته فریمونه دي، ځینې ساز راځي، ځینې ساز نه راځي. ګوره دا اوس صحیح راغی، فټ راغی. نو بیا ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، دلته به سکرین نشان باندې تاسې کلیک کړئ، دلته په عکس داخلولو باندې به بیا تاسې دوباره کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک کړئ، له دې د هغې نه وروسته به تاسې هغه تصویر راواخلئ، کوم تصویر چې تاسې خپل وي، غواړئ چې تاسې هغه د اختر مبارکۍ لپاره تاسې جوړ کړئ. اوس زه غواړم دغه تصویر دی، دغه تصویر به تاسې راواخلئ. څه شو؟ دغه تصویر باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو، په دې ځای کې به دې ځای باندې تاسې کلیک کړئ، په دې دایرې نشان باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، په ټیک مار علامه باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ. نو دغه تصویر تاسو به د یو کونج څخه داسې ونیسئ. چې کله هم د یو کونج څخه ونیو، دا تصویر به تاسې دې سره داسې جوړ کړئ. چې کله هم دا جوړ کړه، له هغې نه وروسته په دې باندې تاسې کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو، دلته به بره دیوال ته راشئ، یا سټوک ته په انګلیسي کې سټوک لیکل شوي، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به فعاله کړئ. صحیح شو؟ او دې ته به یو کلر ورکړئ چې څو هر ډول کلر ورکوئ. په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. هغې نه وروسته به تاسې دې کې د سکرین نشان باندې کلیک کړئ او دلته به تاسې د دې کس نوم ورلیکئ چې ستاسې مثلا خپل نوم یا هر کس وي. لکه زه مثلا د دې نوم لیکم. څه ده؟ عنایت الله. ګورئ، ما نوم ولیکل. بیا به تاسې په اوکې باندې به دلته کلیک وکړئ. دغه نوم به تاسې ځای کې داسې ځان سره راوړئ او دې ته به دلته په کلر کې به تاسې دې ته رنګ ورکړئ. رنګ به ورله ورکړئ چې هر ډول رنګ تاسې ورکړئ. لکه تور رنګ ما ورکړه. بیا دلته فونټ یا لیکنې به تاسې دې ته به راشئ او دلته به دې لپاره یو سټایل ور انتخاب کړئ. کوم سټایل چې مثلا ستاسې خوښ وي هغه به داسې دلته ورته ولیکئ. زبردست سټایلونه په دې کې شته او دا به سټایل کړئ. ګورئ، چې کله هم دا داسې ولیکل، په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. دا نوم به داسې انتخاب کړئ. چې کله به نوم انتخاب کړئ، دلته به بره راشئ او دې ځای کې به دیوال ته په دې کې به تاسې دې لپاره سپین رنګ انتخاب کړئ. کله سپین رنګ انتخاب کړئ، ټیک مار علامه باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دې ځای کلیک وکړئ. ګوره دا وینئ، په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. چې په دې باندې کلیک وکړئ، دا به فعاله کړئ. چې کله فعاله کړئ، ګورئ دوستانو، تاسې د لاین ځای څخه تاسې داسې جوړولی شئ ډېر زیات زبردست ښایسته طریقې سره. هر ډول تصویر چې تاسې جوړوئ، ګوره دغسې به جوړ کړئ. ګوره ډېر زیات زبردست زموږ تاسو سره دغه تصویر راغی. په دې ځای کې چې کوم کس مثلا ډیزاین که، په دې ځای کې هلته ډیزاین نوم ورته لیکئ. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې پکسل اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ او خپل تصویران چې دی ډیزاین کړئ. مننه.